ظریفه غفاري او نامزاد باندې تیر ورځو کې وحشیانه برید ترسره شو خو خوشبختانه نوموړی له بریده روغه وته. ملګرو ظریفه غفاري د خپل برید کیسه داسې کوي له درده ډکه کیسه یې ده. ولې ظریفه غفاري په نښه شوه د ظریفې د خپلې خولې څخه یې واورئ. راځئ چې غفاري څه وایي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. څه د عجایبو په وطن کې خدای هڅ کړي. کله چې د موټر له شا برخې ډزې پیل شوې په نامزاد مې غږ وکړ چې فیرونه د څه دي. هغې وویل سر ښکته کړه پر موږ برید دی او 7 مرمۍ مې موټر وخوړې. که سر مو نه وای ښکته کړی 3 مرمۍ مو پر سر لګېدې. دا چې هلته پر ما څه تیر شول د وطن سره د مینې په بدل کې د تورمخو له څه ډول ډالۍ سره مخ شوم. دوباره مې د مبارزې لپاره ژوند او فرصت وموند. دا هیڅ چاته مهمه نه وه خو هر دم شهید او مجاهد ملت او زما د ولایت مقام ته دا مهمه ده چې ولې همدا نن جلسې ته نه راغلی که نه راځي استعفا وکړه. دوی ته دا هم مهمه وه چې زه څنګه ژوندی پاتې شوم. دا پیښه حقیقي وه که جعلي. ښارواله ولې له دندې په خوشحال خان تیریږي. له دې سره بشیر محمدي څه کول؟ د دوی اړیکه څه ده؟ ښارواله غواړي امریکا ته وتښتي. ښارواله زري موټر او ګاردان غواړي. ښارواله د شهرت تږې ده او ځان مشهوروي. ښارواله بد اخلاقه او بد کرداره ده. ولایت مقام او رئیس دفتر د ولایت مقام راته اوس زنګ وهي چې اداري جلسې ته ولې نه راځې. که نه راځي نو بیا استعفا وکړه. خو دا نه وایي چې څنګه دې امنیت وساتو. دلته هیڅ چا ونه ویل څنګه یې څه احساس کوې مونږ څه مرسته وکړو. خیر دا لاره قرباني غواړي. ښه پوهېږم چې وطن مې له پردي پالو افراطیانو وژونکو او بلا ځناورو ډک دی خو ما هغه شیبه هم له خدایه مننه وکړه چې زه خپل وطن ته خپلو اهدافو ته خپلې حقې مبارزې ته او خپل ګران ولس ته وساتلم. ځکه وغواړم سبا به د ځینو ملایانو او حزبیانو د زامنو په څیر ترکیه ان امریکا کې ځان ته د ژوند سهولت برابر کړم. خو سوال دا دی چې تر کله به وطن پرېږدو؟ دا وطن به څوک آبادوي؟ د دې ولس نجات ته به څوک خپلې سینې سفر کوي؟ د دې وطن په تاریخ کې به د چا نومونه د قهرمانانو په توګه ثبتېږي؟ هغه ګوتې د ماتې شي چې د وطن په مینه مستو انسانانو سینو ته مرمۍ نیسي. هغه افکار دې ووژل شي چې د دې خاورې خادمان سپکوي او هغه وحشیان دې تباه شي چې د بل لپاره خپل وطن ورانوي. زه د دې وطن لور یم. په دې وطن مې سر ایښی او په دې وطن کې به مرم. ومن الله توفیق. قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. آیا ظریفه غفاري په حقه ده؟ څه وایي؟ ولې خلک دومره ظلم ورسره کوي؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.